جوړې تکړه خیرتي ده شو کور کې نه یم ملګري کور کې نه یم زه کابل ته تللی یم 2 ورځې کې کابل کې یم صحیح ده زه خدای پاک زویه سودا دې راوړه ده چا خو نه ونه لیدلې په لاره نه هېڅ چا ونه لیدلې نه زه شکر دی چا لیدلی نه یې چې یو خو د مېلمنو وطن کې یو ځه بل راځه مېلمه راغلی دی یا خدایه پاکه زه خو د مېلمنو نه تنګ راغلی یم تاسو وخورم که ځان وخورم زه ورشه ورته ووایه چې پلار مې کور کې نشته زه مې ورته وایم پلار مې ویلې پلار مې کور کې نشته واه خدایه پاکه زامن خو به دې لږ عقلمن راکړي وو واه خدایه پاکه ورشه رایوله زه به دې مېلمه ته نن ګورم زه به دته ادب وښیم چې ادب چې دی ورشه دلته راوله ته ځه خانده ما چې خورم دی مه خانده یو خو مېلمنو په تنګ غلی شه السلام علیکم وعلیکم سلام جوړې تکړه یې په خیر یې خیرت دی کراري ده وراره ښایي خیرت دی تکړه یې ستړی مه شي څنګه یې ښایي خیرت دی شکر ده ته ښه انشاءالله جوړې خیر راغلی شکر خیر خیا څنګه یې پردیسه مسافر وروره مالک جانه په خیر راغلی خیرتي ده شکر تکړه یې خیر ما ویل دا دروازې شاته به څوک ولاړ یي هلکان ته مې ویل زرې راوله چې مېلمه درنه خطا نه شي بیا به سبا خفه یي چې دغه سړی کور کې و او راونه وته ډېر رامندګران درپسې خفه شوی وم زړه نه زړه ته لاري که نه ګوره هر وخت به مې یادولې هر وخت به مې ورته پوښتنه کوله مسافرۍ ژوند وبس او ښه شو چې په خیر راغلی خیر اوسې مننه جګ شه ولکه چای راوړه که نه هغه زه به هغه ته مور مې رامې د غال مغال کې دلته په قالې ورشه ته خپله چای راوړه څه او جګ شه زه ته هم چای راوړه ورشه هغه ته مور مې ویل زه دې بدپدر د مېلمه نه راچي ځه تا نه یادې ملک جان داسې ده چې مېلمانه دې ځي او راځي هغه بېچاره ملاکه ملامته نو چای راوړه او ډوډۍ پخه که تا نه یادې تو خو د ما ملګری یې ته نه ته خو خیر د ما هغه نږدې ملګری یې ګرانه نه زه خو چای نه څښم زه یوازې ستا لیدو ته راغلی وم او ماشاءالله ښه باادبه بچیان دي ښه هوښیار دي او زه چای څښلو ته نه یم راغلی نو اخواته شه که نه خپل دغه ته لږ ادب یې زده که دی دغه سړي بچی غوندې شه دی غوندې ادب یې زده که لرې کښېنه خواته کښېنه مخته مې ناست سم کښېنه ښه وروره نور ښه خو یې شکر ښه د وړو باندې دومره مه وخارې بس ته مې لیدلې دا ماشومان دي راشه دا ګوره دا راشه دا ښه بچیان دي نه ته مې لیدلې که نه او بس الو بس دا دی دا راغلمه د خیره ده صحیح دی چې خفه نه شې ګوره نه ما ته زنګ خفه نه شې ملګريه خفه نه شې او بس ته مې ولیدې دغه ډېره د کور دی هلکه سم دې خوا دلته سم کښېنه که نه کله دې خوا شي کله دې خوا شي د موږ اعصاب دې را خراب کړو بیا دا وایي ماشومان باندې پټکې مه کوه بیا وایي دا فکر کوي چې د ما دپاره داسې کار خو سم کښېنه ښه مالک جانه ښه ډېره زیاته مننه شوه پاتې شه که نه غامه تېره خیر اوسې زه به لاړ شم ومې دې دا ډېره ده نه مننه جګ شه لاړ شه راځې ځه کښېنه واله که تا ته کار ځه پلار تا خو خیر موږ هغې کې دې ولې وزېږېدونه ولې په قالې لیونه یې کړمه دې مېلمانو ځه او راځه ځه او راځه پرېږد چې یو 3 دانو درخمي وکړه چې نور را نه شي ډېخي مړې کړو لیونو ځئ خپل کار دی کوي مېلمانه ځي او راځي ځي او راځي تر کوم وخته پورې به راځي ځي او راځي مېلمانه بس ته همدغونه نو ځه لاړ شه ځه ځم ځه وځه مېلمه د رحمت دروازه ده که موږ یې عزت وکړو نو برکت زموږ په کور کې ټینګېږي او که سپکاوی وکړو د مینې او دوستۍ تارونه شلېږي نو راځئ چې هر مېلمه د زړه په دروازه کې ځای کړو ځکه ښېرازي د مېلمه په دعا کې پټه ده